تو فرمایل اے کعب ابن عجرہ الصلاة برهان مستار پار دا دلیل دی او حجت دی تانا چې الله پختنه کې تا زماره پر څه عمل کړی دی نو تا لپاره به دا چې کوم دی حجت او دا برهان تاسو وي والصوم جنة حصینة او دغه رنګ روجا د انسان د پاره ډال دی د ورنه دغه رنګ د وسوسونه او حصینة او د لپاره چې کوم دی دا روجا حفاظت کوونکې د ګناهونو نه د شهوت نه چې کوم انسان روجه نشي د ګناهونو به دی الله بچ کوي او دغه رنګ شهوت به سره د ختمیږي او به تو فرمایي صدقه ورکوا ځکه صدقه چې کوم دی تطفئ الخطیئه دا ختمی خطیئي ګناه لره لکه سرقم ته چې اوبه لره ختمی تا یو ګناه کړی دی هغې نه پس تا چې کوم دی صدقه وکړله نو دې صدقې سره بس تا دا ګناه ورجېږي ختمه به شي لکه سرقم ته چې اور دی په اور باندې ته اوبه را ورواچي او یو ته فرمیل اے کعب ابن عجرہ انه لا يربو لحم ربت من سحت اے نغټیږي هغه غوښه چې کوم په حرامو باندې وخوړلی شي الا كانت النار اولى به دې لپاره اور دا غوره دی حدیث مطلب دا دی هر هغه د انسان غوښه چې د په حرامو باندې را لوی کړله په حرامو باندې د په غوښه کې نشنما پیدا شوله نو دې غوښې دپاره چې کوم دی دا اور دا ډېر اولا دی دا